أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدرشم نمبر 1 د سورة النجم د سورة اول باب شروع. اول آیتونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدق الله رب العزت ذکر کې په نه صفاتونو باندې مقصد به زمنګ د الله دا خبره وا چې اے خلکو د محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق رښتونی او رښتینی نبی دی. دا باره کې شک مکوئ او که شک چرته تاسو پیدا کې یا مشروع کې د الله په دښمنۍ کې به واقع شي. نه صفاتونه دغه د استاد جبريل الامین علیه الصلاۃ والسلام د ذکر کړل. د نبی صلی الله علیه وسلم ادب ذکر کې او دغه احترام او کوم انسانان چې مشرکین دي هغه له سخته رټنه. افرایتم اللات والعزى په دې طریقو باندې چې تاسو د الله نه سوا د بل چا بندګي کوئ نو اسی د زری په اندازه باندې د غيو مخلوق را میدان لکه چې موږ یې وګورو چې داشتا هغه هیڅ حقدار د بندګي نه دی بلکې دا تاسو بلورونو د قلقاب ورکړي دي چې دا د جدا جدا شیونو ذمہواران دي. او د هر وخت مشرک به دا خبره شروع کړي ده چې پلار نه کدا خبره کړي دا او پلار نه چې کوم خبره کړي دغه پر خودل په کار دی. ځکه څنګه الله سورې صفات کې ویلي چې کوم انسانان د پلار نه کې به شګرځي د انسانان به الله رب العزت د فرعون په جماعت کې راوچت. زموږ اوسه بهترین پلار محمد صلی الله علیه وسلم بهترین مشرانه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری صحابه پس دغه دی او د بشر روانېدل په کار دی. دې خلکو څه خبره کړې ده. ایتونه کې الله زجر او رټنه مر خاص کړ دی. وښ نمبر 1 کې حق انسانانو لچ ملک د الله لوري نه غني او به دوه قسم انسانان ذکر کړل. دنیا کې دوه قسم خلک ژوند کوي. یو د شي انسانان دي چې دغه عملونه د قران او سنت برابر او بل دسه انسانان دي چې هغه د خواهش په روان دي تاویل او ماویل په سي د هر یو انسان د عمل جدا جدا بدله. اذن كانوا به واجب صفات ذکر کې الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش دا بدسه انسانان چې د کبیره ګنا نه ومزان ساتي او به حیاینه. کبیره ګنا سره ویل شي زموږ اوسه خبره فرمانه شروع و تقریبا اتل زبر کبیره ګناهونه دي چې پر ذکر شوی و. نو نسمه حق انسان چې هغه شغولي کوي شیطانی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يدخل الجنه وېدش انسان به جنت ته داخل شي چې هغه کله د دوه مسلمانانو مابین کې د دوه ګروپونو مابین کې د خبرې وړي راوړي. او مدمن خمر دا معنا چې یو سړی شراب سکي او همیشه سکي دوام پې کوي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله یو حدیث ذکر کړی دی. اغاثة الاحفان کې دغه حدیث حاصل لا چې اخر وخت کې رسول الله فرمایي د انسانان براشي چې هغه شراب سکي او جدا جدا رمونو باندې بیا دی کله یو نمبر کول کله بل او کله بل. د الله نبی فرمایي چې کله د انسانان جنت له مر داخل شي زمونږ الله به د جنت د شرابونو داخله منې کی. دې به دوه معناګانې دي. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي په شرح مسلم کې کدا چې توبه او باسم ام زمونږ الله برده هغه خواهش د شرابونو قطه کی د نور جنتون لبي ورکی درب ورته زړه کیږي نه. لکه څنګه چې پر جنت کې جدا جدا مرتبه دي هر جنتی به پر خپل مرتبه باندې ډېر عجیب کیفیت باندې خوشاله. لیکن امام قرطبی رحمه الله په شرح مسلم کې ویلي کې چې کله یو انسان په صدق باندې توبه وباسي نو ظاهر د احادیث او د قران نه معلومیږي
چې د انسان څومره ګناه کړي کدا شراب اسکلی او غبره ګناه کړي زمونږ الله ورته ټول ګناهونه معاف کوي او به جنت ته داخلي او د شراب قرباني به اسکی دغه دنیا او دغه سره مصدق بالسحر محمد رسول الله فرمایي چې د ساحرانو خاله ورزي او دغه په خبره باندې تصدیق کوي بلکې قران کې ورته الله کفر ویلې قرطبي رحمه الله لیکلي دی ورجری په خپل تفسیر کې چې 12 اقسام د سحر دی بعضې په کې د شي اقسام دي چې هغه کې د غیر الله د بزرګانو په ارواح باندې او د قشان دغه نه د کومک اوازونه کې دي شي د شي انسانان به ایمان او د کافر او غیر مسلم دغه سره کاهن ترویتی دغه د غیب خبرونه چې بیانې او ځای په ځای باندې د لیکل کړي چې موږ دې شی باندې پویګو په اق شی باندې پویګو چې دا کار وکيږي او هغه کار وکيږي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې دې کاهن خو له یو سړی راشي وې د دې انسان به سلوي خورځي مونږ قبول نشي سلوي خورځي او کچر دې په خبره باندې تصدیق وکړي چې دا کومه خبره ده کړي بالکل دا یقیني ورشته خبره ده محمد رسول الله فرمایي چې دا سړی په قران باندې کافر شو دا څومره سخت خبره دی او ګناه نه چې دا غیر مسلم ولا مرجو اندوان الله او سکان الله او اګټ وړ مسلمانان چې ځان لوي هغه خو له ورته چې ما باندې چاته ویش کړي دی او دا به څنګه راويستلی شي پلاني کړي دی او دې کړي او هغه رسول الله فرمایي کړي دی خو له ارڅو غره ناري نه دو کسانانا سلوي فرجو خو منځ قبلي کې نو کړه خبره تصدیق وکي ودا سړی په قران باندې کافر شو سخت خبره ده وګرانه خبره ده دغه سره حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي چې المکذب بالقدر تقدیر در رب العالمین نه منل دا زموږ شاوسه ایمان دی چې زموږ د پیدایش نه مخکې زرونه کال وړاندې رب العالمین زموږ برکه اره فیصله لیکلې ده د خیر او د شر احمد بن حنبل فرمایي تقدیر سمنه علم الله دا زموږ د الله علم دی تقدیر سره بسړي اسباب هم استعمالي رسول الله یو غزوالت لو دغه وسمه خولي استعمال کړی یو بل صحابي له دې ویلې وته دا کو تړه دغه نور سبب رب العالمین باندې توکل وکړه صحابه ویل یا رسول الله من چې مریضان کیګو دا الله تقدیر کې لګري نه بیر دوی استعمال څه او من ولې ځان سره اصلي ګرځو چې دشمن مونږ باندې بریدونه کې هم نه وښني نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل لکه څنګه چې هغه ایمان دې د قشاندام ایمان دی الله رب العزت ظلم نه کړي په خپل بندگانو د الله قدرت او د الله علم دې له اشاره ده او باز د انسانان دي چې غوی نه امید لري چې موږ ورکه الله څخه فیصله کړي څوک د اخر خاتمه نه یریږي او څوک د وخت نه یریږي چې زموږ د وختونو اخوا د خاطر نشي قضا او تقدیر د دې وجه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنه جنت ته داخل نشي اق انسان چې هغه شغلي کوي ولا مدمن خمر هغه انسان چې هغه شراب امیسش کوي او هغه انسان چې هغه سحر تصدیق کوي او مکذب د تقدیر ولا کاهن او هغه انسان چې هغه د غیب خبرونه وایي او محمد رسول الله فرمایي یو سړی دغه خو لراغه دغه په خبره باندې تصدیق وکي وې د شي انسان به سر جنت الله ور داخل نکي کبیره ګناه ده او سخت ګناه ده او ګرانه ګناه ده او دا مرزونه مصیبتونه به ټول کورونه کې الا هغه انسانان چې څنګه الله ور باندې فضل وکي هغه به جدا دی پاغي تعویز کړي دا واقع به دي تعویز کړي دي د خاندانونو جنگیدل هغه چې راځي پم دی واجبانه بدګمانه نه نبی صلی الله علیه وسلم دام فرمایي وی هغه انسان چې قرض والي په دین باندې جزې بیان ادا کوما دا ام کبیره ګناه ده حدیث کې راځي د انسان لپاره موږ الله توفیق ورنکې دا ادا کولو محمد رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام بلکې حدیث کې راځي دا راځي وکانا د نبی صلی الله علیه وسلم خو له عمر راوړل شي او پاغه باندې قرض نبی صلی الله علیه وسلم د شی ویلې وې د خپل قرض ادا کول د لپاره سترکه پرې خودلې ده کچرته بچاته له اطلاع ورکړه چې او یا رسول الله دومره مال ته پاتې چې دا قرض ور باندې ادا شي نو صلی علیه پاغي انسان باندې به منځو کې و الا کچرته ور باندې قرض فاتو او به بده دومره ترکنه پرې خودلې چې هغه ور باندې ادا کړی شي نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو له صلوا علی صاحبکما زستاسو په دې ملګری باندې منځ نه کوم بلکې تاسو ور باندې خپل منځ وکړئ دا څومره خطرناکه مسله ده محمد رسول الله فرمایي چې سړی سره قرض مسلې او په دې وخت کې د سره پیسې شته او بندې شله نو ورکې وې دي سړي ظلم وکي قیامت کې به رب العالمین بری تورتمونه کې ورواچوي زندانونه کې به د الله زندانو د غره تورتم نه وترم ګران کار دی
لیکن بل طرف باندې به کوم سره چې سره د قرض معاملې وکړي د الله درزه لپاره د دنیا سم مسائل به کې مقصد نه او هغه سړي سره پیسې نه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت به یو ملک لوي چې دې بنده عمل نامه وګوره الله هیڅ به کې نشتا یو خبره به کې موجود ده دغه په حساب باندې قرض خو چې کله موقع پوره شو وخت پوره شو بیا به ورغه وینشته به بل مېش بیره کې بیا به بل اړه کې پم دي کې استمر شو زمونږ الله به وایي و ار کله چې د زما سره د زما بنده سره نرمي کړي دا زله یقم چې بده باندې رحمت او شفقت وکم او دا ایست جنت نور داخل کوي پم دي یو عمل باندې بدا سره جنت نور داخل شي په دې کیفیت حدیث کې راځي مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یغفر للشهید چې سره رب العالمین په دې لار کې شهید شي غلبه دا ټول ګناهونه معاف کړي شي الا الدين مگر پر دې حق ورته الله نه پرې دي. قرض شهید چې شهید کیږي دا اول څاس کې ویني سره ټول ګناهونه معاف کېدل زمونږ د الله د خوانه رضا اعلان د قبر د عذاب نه بچ کېدل دا به هرونه کا او هغه انسانان چې هغه د جهنم لایق دي غوړه سفارش حق د جنت بنگلې کتل. لیکن ابن حجر اسقلانی به لیکلی چې کله یو سړی په دینت باندې قرض اخیسته اجازه ادا کوم او دا به شهید شون زمونږ الله د غیرتی په غي دنیا کې به دې انسان قرض الله ادا کوي